حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان اللہ وملائکته یصلون علی المتصحرین، اللہ تبارک و تعالی او دا اللہ فرشتي په پښمنی کون کی باندې رحمتونه را لېږي، په پښمنی کون کی باندې سره لېږي رحمتونه را لېږي. نو دا پښمنی له پاسې دل ډیر ګران کار دی، ځکه ثواب زیات دی. پښمنی کون څه دی؟ ډیر ګران کار دی کنه. هغه وې د روزي هر ماښام اختر دی، زری زری د پښمنی د لاسه یم کنه. دا پښمنی ګران دی، ځکه دا څه دی؟ ګران دی. او سلام دی ښځو ته، زنانه ورته په دې کې سلام دی، سلام دی، ځکه چې هغې لا سترګه نه وي پټه کړې چې بیا د پښمني په پخلو باندې شروع شي، بیا د پښمني په پخلو باندې شروع شي. د زنانه ورسره په روژه کې ګوره بلکل خاصې ورسره ظلم نه دی پکار، خو په روژه کې ورته سخته خبره د سره پکار ده د زنانه ورته. ته بېغمه اوده شي چې تراویح وکړي، او هغه چې تراویح وکړي د هغې سترګه نه لګي، وایي زه اوس به بیا پاسم پښمني ته. هغه تعالی د پښمني پخلی کوي، او چې کله د پښمني پخلی درله تیار کړي او تا ته اواز وکړي که نه، نو ته صرف په ډډه باندې اوړي پاسم که نه، صبر وکړه. هغه درته وایي اذان در باندې کېږي، بانګ در باندې وي، پاسه که نه، دې پکې لا چغ وي پاسم که نه، پاسم که نه. نو هغه په نیمه شپه پاسېدلي تا له پخلي تیاروي، ښه په نیمه شپه باندې پاسېدلي تا له پخلي تیاروي. او بیا چې ته پښمنۍ وکړې ور واوړي اوده شي، ستا بچي سکول ته ځي او مدرسې ته ځي، بیا د هغې لپاره پخلي تیاروي. او چې د هغې نه وزګاره شي بیا د کور په صفایي باندې راونښلي، چې د هغې نه وزګارېږي بیا د روژه ماتې تیارې کوي. په رمضان المبارک کې د زنانو سره ډېره زیاته نرمي کوئ، ځان د دوی حوصلې ته سلام دی. په زنانو باندې ظلم مه کوئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حجۃ الوداع کې فرمایلی وو، ای زما صحابه کرامو، د ښځو متعلق د الله نه ویریږئ، د ښځو متعلق د الله نه ویریږئ، په دوی باندې ظلم نه کوئ. د قیامت په ورځ به د خاوند نه اول تپوس به حقوق العباد کې د ښځې متعلق کېږي. الله تبارک وتعالی فرمایي، ای بنده تعالی زما دا بندی زما په نوم باندې حلاله شوې وه، ظلم دې ورسره کړی دی، کو انصاف دې ورسره کړی دی. مونږ چې نکاح تړو که نه، مونږ وایو تعالی دا قبوله ده په نکاح شرعي محمدي سره، په نکاح شرعي محمدي سره تا قبوله کړې ده او قبله یې دی او ما قبوله کړې ده. الله تبارک وتعالی فرمایي زما دا بندی تعالی حلاله شوې وه زما په نوم باندې، ظلم دې ورسره کړی کو انصاف دې ورسره کړی. نو په رمضان مبارک کې به زنانو ته بد ردي نه وایئ، د هغې روژه ده، هغې دا پخلی نه شي څکلی چې د دې خوند څنګه دی، کله به پکې مالګه ډېره راځي او کله به پکې کمه راځي، د هغې روژه ده، هغه نه شي کولی ده. نو د زنانو په باب کې د الله نه ویریږئ، د رمضان المبارک په میاشت کې د هغې سره ظلم او زیاتې مه کوئ. نو حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي، الله تبارک وتعالی او د الله فرشتې په پښمني کوونکي باندې رحمتونه لېږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به چې کله د پښمني ډوډۍ ته صحابه کرام راوښتل که نه، نو اواز به یې ته کو، وایي راشئ راشئ د برکت ډوډۍ وخورئ، راشئ راشئ د برکت ډوډۍ وخورئ. د پښمني ډوډۍ دا د برکت ډوډۍ ده، دا د برکت ډوډۍ ده. نبی علیہ السلام فرمایي الله تبارک وتعالی په دریو څیزونو کې برکت ایښی دی، په دریو څیزونو کې. یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي په جمع کې، په جمع کې، نو که هغه د جمع مونځ شو او که هغه بل کار په جمع باندې شو، نو کوم کار چې په جمع کېږي په هغې کې څه وي؟ برکت وي. دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي سرید، الله تبارک وتعالی په سرید کې برکت اچولی دی. سرید څه ته ویلی شي؟ هغه شوروا چې غوښه پکې وي، د غوښې شوروا ده، پای کې د ډوډۍ راماته کړه، دې ته سرید ویلی شي، په دې کې الله تبارک وتعالی برکت اچولی دی. او دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الله په پښمني کې برکت اچولی دی. نو دی ټوله شپه د سارو غونته کې لګی خوراک کوي، نو پښمني باندې دوی پاسه ډوډۍ وخوره، نو نه مې کېږي زړه ته، نو تا به څه زړه ته وځي، ته ټوله شپه په بازار کې سرېدي. نو دا نه، په پښمني باندې به پاسې ډوډۍ به خورې، په پښمني باندې ډوډۍ نه خوړل دا د سنت خلاف کول دي. کله نا کله پکې د سر اوچت وي، بوټو به راکوي چې اوس کومه نشم پاسېدی، په بوټو اوبو باندې نه خلاصېږي، ښه دې باندې سنت طریقه ادا نه شوله. په پښمني باندې پاسه ډوډۍ وخوره، ماښام هم دومره خوره چې پښمني نه پکې ځای پرېږده، داسې نه چې ماښام نه دومره وخوره چې بیا پکې د پښمني دپاره ځای هم پاتې نه. نو الله تبارک وتعالی په پښمني کې برکت اچولی دی. نو یو خبره مې دا درته کوله چې په رمضان المبارک کې د پښمني به ډېر خیال ساتئ، د څه شي؟ د پښمني له به پاسئ، پښمني به خامخا کوئ. بل د رمضان المبارک په میاشت کې دا کار کول غواړي چې په خپلو نوکرانو باندې سپکاوی راوسته غواړي. ستا سره په دکان کې نوکر دی، ستا سره په کور کې نوکر دی، هغه باندې د کار سپکاوی راوله، په دفتر کې د نوکر دی په هغه باندې د کار سپکاوی راوله. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من خفف عن مملوکه فيه غفر الله له واعتقه من النار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي چا چې په خپل نوکر باندې په رمضان المبارک کې سپکاوی راوستو، الله تبارک وتعالی به دغه انسان ته بخښنه وکړي، واعتقه من النار، او الله به دې اور د جهنم نه خلاص کړي.
نو ستا سره نوکر دی مزدور دی در سره ستا ماتحت دی ووایه ورته خیر دی ټول کال دی ماله ډېر کار کړی دی د رمضان مبارک میاشت شروع ده تا به هم روژه نیولي یې ته هم ستړی کېږې خیر دی په رمضان مبارک کې کار دی کم وشي هېڅ پروا نشته دی نو په رمضان المبارک کې د خپل نوکر نه سپکاوی راولئ الله تبارک وتعالی به ستا بخښنه وکړي الله تبارک وتعالی به د اور د جهنم نه خلاص کړي الله تبارک وتعالی به په هغې ورځ باندې په تا سپکاوی راولي چې هر انسان به په خپلو خولو کې ډوبي هر انسان به د بل انسان نه تښتي یوم یفر المرء من اخي وامه وابي وصاحبته وبني لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني هیڅ یو انسان به د بل سپکاوی نشي راوستی هر انسان به د بل نه تښتي هسې چې دې زمانه څه وغواړي نن ته په رمضان المبارک کې په خپل نوکر سپکاوی راوله الله تبارک وتعالی په دغه سخته ورځ باندې په تا باندې سپکاوی راولي